زاید دا څه وایي ته ما پسې څه وایي دا مستر خان وایي چې زاید وایي چې مینو یوه شپه 1000 درهم کوي دا زاید ویلی دي ملګرو دا مینو دا خو به تاسو ډېره زیاته ښه پېژنئ داسې چلی کړی دی یو هلک سره یې څه ګپ شپ لګولی دی نو هغې وله بیا کوم د وټسپ میسیجونه چې دي هغه هم ریلیز کړي دي او ټول دنیا ته یې هغه شو کړي د ټول نه مخکې راشئ کوم وټسپ میسیجونه چې وله شیر کړي دي هغه واورئ ولې ستا د پیسو سره کار دی او که زما د بېعزتۍ سره دی کار دی اول دا جواب راکړه زما پیسې ما ته واپس کړه دغې مخکې ما ته د شرافت سره ویلي دي زه ستا بېعزتي نه کوم منت درته کوم زما پیسې ما ته واپس کړه یو ځل چې ما باندې زما پلار وروڼه خبر شول قسم په خدای بیا زه چا پروا ساتم ما خو تا ته ویلي وو چې په عزت کې د ټایم څخه نه ګیلېږي چې زما پیسې ما ته واپس کړه مینو زه ستا بېعزتي نه کوم زه ستا عزت کوم زما پیسې ما ته واپس نو دغه کوم میسیجونه چې وه تاسو وکتئ یعنې مینو ورسره په هغې کې داسې څه خبرې کوي دا هلک ورته وایي چې تا زما نه دونه پیسې خوړلې دي او دا کمې پیسې چې دي دا به ته ماله راکې اوس پیسې یې ولې خوړلې دي نو دا ځان خبره ده خو که مونږ راشو یو طرف ته که په ټیک ټاک مونږ وګورو دا د مختلف قسمه هلکانو سره هغه لایو راځي لکه مونږ که نن سبا ټیک ټاک کمې فتنې ته وګورو کم قسمه حالات چې په هغې باندې شروع دي یعنې مختلف قسمه زمونږ پښتنې پیغلې چې دي هغه په هغې باندې لایو راځي داسې د پردو هلکانو سره ګپ لګوي دا چې کم ده دا مینو خان دا هم د یو هلک سره هغه به لایو راتلل او داسې ډېر زیات ګپ به لګاو اوس پسې هغه هلک هم ویډیو کړل او ډېر زیات کنځل او رد بد او هغې خوله هم ډېره زیاته خراب ده نو هغې له چې هم څه په خوله ورتله هغه یې ورته ویلي خو راځو د دې کم دا ویډیو چې وایرل شوي ده دې طرف ته یعنی کم لکه مونږ به صرف مینو نه داسې نورې کم پښتنې پیغلې چې دي هغه به واخلو هغه هم داسې د خپل یارانو سره داسې د پردي هلکانو سره داسې خبرې وکړي د دې علاوه خپل څه پکچر ورته سینډ کړي ویډیو ورته سینډ کړي نو هغه ترې بیا څه ډیمانډ شروع کړي په اخره کې هغه ډیمانډ چې کله نه پوره کېږي نو بیا چې خلک څه کوي نو هغه تاسو ته هم پته ده یعنې خلک ولې دا دمکي ورکوي که ته ما سره داسې چل ونه کړو که تا زما دا کار پوره نه کړو زه چې کوم ستا ویډیو یا پکچر دی هغه به وایرل کوم هم دغه چل چې دی هغه د مینو سره هم شوی دی یعنې یو کس یو یار څوک بیا و هغه ته هر څه خپل سینډ کړي دي تر دې پورې هغه کس وایي چې ما سره د دې کوم تصویران چې دي هغه هم را سره دي هغه یې ورته سینډ کړي دي نو هغه به ته څه ډیمانډ کوي څه به ورته وایي څه پیسو میسې به ترې غواړي څه به غواړي او خدای ته پته ده خو اوس چې کوم دی مینو ورته هغه انکار کړی دی نو هغه هلک د دې باقاعده کوم پکچر چې دي او کوم ویډیو وایس میسیجونه چې ورته کړي دي نو هغه د وایرل کولو ورځ په ورځ باندې لکه تقریبا 3-4 راله چې هغه په سوشل میډیا اوس چلیږي نو پښتنو پیغلو ته یو ریکویسټ کوم چې پلیز د دې قیصو نه نوقه لاړ شئ خپل پکچر خپل وایس دا تاسو چاته هغه مه شو کوئ ځکه بیا چې هغې کوم ریزلټ چې راوځي بیا به تاسو ډېر زیات خفه یئ او په هغې به ډېر زیات ستومانه یئ دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره